خبر طالبان پاکستان د غنمو پر ځای د غنمو پوستکي را لېږلي دي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او زموږ ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو مو هرکلی کوم. په افغانستان کې واکمن طالبان چارواکي وایي چې پاکستان د مرستې په نامه د غنمو پر ځای افغانستان ته د غنمو پوستکي را لېږلي. په کابل کې مرکزي سیلو چارو مسؤل چې نوم یې نه دی ذکر شوی په یو ویډیويي وینا کې ویلي چې هغه غنم چې پاکستان د مرستې په نامه افغانستان ته را لېږلي له منځه ځلي او استفادې وړ نه دي. دغه چارواکی وایي چې په هندوستان کې له خوا افغانستان سره مرسته شوي غنم او هغوی ترې ډوډۍ پخوي او استفادې وړ دي. تېره ورځ د ملګرو ملتونو د پاکستان سفیر منیر اکرم ویلي چې هیواد یې نشي کولی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونوما کړنې وزغمي. له ملګرو ملتونو څخه یې غوښتي چې افغانستان نوي واکمنو سره په همغږۍ کې کار وکړي. د پاکستان سفیر خپل ټویټ کې د اسلامي کانفرنس سازمان د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په افغانستان کې او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی په نښه ټاک کړی او هغوی د پاملرنې را اړولې ده. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا زیاتو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.